السلام علیکم زما د یوټیوب ملګرو څنګه یې خیریت دی ملګرو دا چې دی نو دا ورته بابا لګیا دی دا چې دی نو د سره دا ګاډی دی که نه هر څه ورسره په دې ګاډي کې که نه سم ترکاڼ دی هر څه ورسره په دې ګاډي کې دننه موجود دي ورکه تاسو ته به ټول نمبر په نمبر زه ښیم اوسو دې ګاډي کې دی اوده کېږي مو او چې څه قسم د چا څه مسلې که نه دننه پکې د دې سامان مامان هر څه پکې پروت دی چې څه هم د دې څه قسم مطلب چاته څه ضرورت وي که نه د چا کور کې پمپ خراب وي د چا کور کې چېرته یا چاته د پنجرخي ضرورت وي ګاډي هغه پټو کې چې پنجرخي نه راکاږي چاته د لاس ګاډۍ ضرورت وي لاس ګاډۍ مو سره پروت دی خشاک مشاک چاته ضرورت وي خشاک هم په خلکو باندې خرڅوي دا شین خشاک دی که نه دا بیا دې په نور تږدي بیا وچوي هغه دې لګیا دی درز غوبل یې شروع کړی دی او دا دی خو چې دی نو د سره په ګاډي کې دغه هم پرته دی دا هغه څه وته یې مړه هغه خلک پې چې بره په کوټې ته خېږي مړه مانوس نوم هېر شو پیپ ته وګوره دا پیپ هم ورسره دی دا چې دی نو د سره د کپړو وینځلو دې کې دننه هغه شیمپو دی بوتل ورسره د اوبو پروت دی دا دی دې کې د اوبو هم بس کي چې تږي راتږي شي هر څه ورسره موجود دي او دا سیړی پوړی م ورته وایي که سیړی ورته وایي مانوس نوم هېر شو راځو دې خوا ګورو ښه دا وګورئ دا مشین چې دی نو سړی وګیني تماچه ده که نه پلاسونه ملاسونه هر څه ورسره پراته دي دا هغه میخ چې ټکوي نو دا داسې مشین استعمالوي دې خوا چې دی نو ورسره دا هغه پمپ چې کولاوي هغه شان پلاس دی بل شان پلاس دی ورسره دا د چابې دي دا چابې پرتې دي د ګاډي او دا دې لګیا دي درز غوبل یې راغوستی دی ګاډي کې سامان سموي را سموي دا وګوره سولوشن ټیپ ورسره دی دا میټر ورسره دی او پیته ده پیته او دې خوا وګورئ دا هر څه قسمه د سره چې دی نو میخونه هر څه ورسره موجود دي د پمپ ورسره دی دغه سپری نه کوي خلک سپری ګاډي کې چې دغه کې چې سپری کوي یا پټو کې هغه پمپ ورسره دی د اکثر چې ته خدای خبر دا وګورئ د چا تعلیماتي که څنګه غل غوندې ښکاري خو دا وخوره دا ورسره مشین دی دې کې دننه چې دی نو تارونه دي او دا چې دی نو صفایي کوي په دې باندې دوړې صفا کوي په دې باندې دې خوا چې دی نو دا خشک دی هغه د بیلچه پرته دی دا بیلچه ده او تاسو چې ما وایي هغه پنجرخې هغه دا دی پنجرخې مو سره دی په یو ګاډي کې د سره څه نشته دی ظالم سره دا وګوره دا جارو ده د اوسپنې جارو ده ګوره دې کې څه پرتې دي بوتلې موتلې هم پکې پرتې دي کالین هم ورسره دی چې کوم ځای کې چې چمن ممن راشي نو بس هلته دی اوده کېږي درز غوبل یې راغوستي او دا ورسره بوتلې موتلې مړه چې د دنیا کم کباب دی که نه د ده ګاډي کې پروت دی د خدای تعالی نیکبخته دې کې به چې ته سورلی مورلی د فردوس نه او د پېښور او فردوس او د صوابۍ نه به دې سورلی مورلی ولرې بلا پیسې به دې ګټلې خو زه مړه دی هوښیار دی دې ته پته چې دې کې به دې موږ نه دې کې به دې ډېرې پیسې ګټي وګوره ګاډي ماډي هم غریب چې د خټو مټو کې ډېر ګرځېدلې را ګرځېدلې ګاډي هم ټول څښا دي شیشه وګورئ دا د ګاډي شیشه ده ښه دا د ګاډي شیشه ده سګرېټ هم ورسره پراته دي هغه سګرېټ هم ورسره ګاډي کې ورکړه اوس بختاري ښه هغه دی سګرېټ هم ورسره ګاډي کې پراته دي څه قسم سامان دی سره نشته ښه عیاش بابا دی ښه روان ښه مست بابا دی ځکه چې بس هغه خپل هغه ساده ژوند تېروي هغه دی اوس دا اوس راغوښتی دی که نه دا اوس راغوښتی دلته دی کیم ته چې یاره دی به اوس دا ور مرسموي هغه د اوسپنې ور سموي لګیا دی دا اوس دلته دا کیم کوم مالک چې دی که نه ورګه نږدې کومې ته دا دی ور سره لګیا دی دا ور سموي پوه شوې میخونه پکې ټکوي را ټکوي او دی خو هغه دی سپی ماما هم د سره دی دا سپی د سره ګاډي کې دا سپی د سره ګاډي کې او دی چې نو همیشه د سره یې وي چې خوشحالي سپي سره نو دا وړه غونته کې ویډیو تاسو ته ما خپله ما یې راشه خپلو ملګرو سره شیر کړئ ډېر زیاته مننه عزتمند شئ قدرمن شئ او دا د ګاډیو او دی خوا دا ټول دا د ګند غورځولو ډبې ډېر زیاته مننه دوستانو عزتمند شئ د ویډیو کتلو السلام علیکم